چا تپوس کړی ده چې د مونځګزاره مخې ته تېرېدل څنګه دي. یو سړی د مونځ کوي او بل یا ښځه یا سړی مخې ته تېرېږي. نو علماء کرام فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مبارک ته لو علم المار لوقف 40. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دومره سخته ګناه ده کو چرته دې تېرېدونکي ته پته ولګي چې زه د دې مونځګزاره مخې ته تېرېږم او ما ته به څومره سزا میلاویږي. لوقف 40 نو دا به ودرېږي 40. علماء کرام فرمایي 40 نه 40 منټه 40 ورځې 40 میاشتې 40 کاله. بعض علماء کرام فرمایي چې 40 کاله ودرېدل به ورته اسان ښکاره شي او د مونځګزاره مخې ته تېرېدلو باندې چې کومه سزا میلاویږي هغه د دې 40 کالو ودرېدلو نه زیاته ده. لہذا کم سړی چې مونځ کوي نو د هغه مخې ته تېرېدل دا ګورئ جرم ده. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله څوک مخې ته تېرېږي نو فدروا ما استطعتم، تاسو یې په لاس سره منې کوئ، دا لاس ورته داسې که مخې ته مانده کړي. عرب ګورئ په دې پوهېږي ښه، موږ په خلک پې نه پوهېږي، عرب پې پوهېږي ورته لاس داسې کړي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي فدروا ما استطعتم فإنه شیطان. څومره چې د طاقت کېږي منې کولې دا خو شیطان ده چې دا مخې ته دې تېرېږي. نو لہذا د مونځګزاره مخې ته تېرېدل دا حدیث مبارک ته چې دومره لوی جرم ده. مونځ کوي یو سړی نو څومره مخې ته ورته تېرېدی شي. یو سړی د مونځ کوي نو څومره مخې ته ورته څومره اندازې کې تېرېدلی شي. یو سړی را ځان ته سوتره لګول، له سوتره داسې مخې ته څه ودروې داسې نیم ګز قدرې، یا دې ځان ته امسا ودروله یا دې بل څیز ودرولو او هغې ته ته مونځ کوې نو که د سوترې مخې ته څوک تېرېږي نو خیر ده. خو لیکن کو دا نه وي او د مونځګزاره مخې ته تېرېږي نو څومره زمونږ علماء کرام فرمایي چې تقریبا د 3 صفو په اندازې کې مخکې به یې تېرېدی شي چې د هغه د مونځګزاره او د تېرېدونکي په منځ کې دومره اندازه وي چې هغې کې 3 صفه رسي. 3 صفه پکې نور کسان پکې 3 ودرېدی شي صفونو کې، نو که دومره مخکې تېر شوې نو خیر ده، او که نه د دې نه ورته لنډ تېر شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لو علم المار لوقف 40. نو که چرته د تېرېدونکي ته پته ولګېده چې څومره ګناه ده په دې تېرېدلو کې د مونځګزاره مخې ته، نو دا به 40 کاله چې د یو هغه علماء کرامو ته نه مفهوم هغه 40 په ودرې یعنې 40 کاله ودرېدل به ورته آسان شي او دغه ګناه هغه عذاب زغمل به ورته ګران شي.